په 1500 روپۍ د پښتون عزت نیلام کو د حیا د لوپټو نه د مخونه را څرګند کو ستا بیخي ضمیر وده او ته بیخي په اوش کې نه وي ستا بیخي ضمیر وده او ته بیخي په اوش کې نه وي چې دا ویډیو کلیپونه تا پردیو جنکونه دا په څه طریقه وکړه تا کې دومره شرم نه و تا کې دومره حیا نه وه د دنیا په هر یو ګټ کې دا چې چېرته پښتون ګوري نو ته څه وایي چې په تا به لعنت نه وایي دا خلک ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کاشف عزیز د خپلې پاڼې عزیز شاعرۍ نه تاسو سره مخاطب یم په پروګرام کې را سره یو ځل بیا غمخور صاحب ناستې کړي راځو غمخور صاحب واورو غمخور صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ډېره مینه وایم ډېره زیاته مننه کاشف جانه خوشحال اوسې خوښ یم چې بیا د سره په پروګرام کې یم ډېره مننه غمخور صاحب مینوالو سره به څه شریکوئ کاشف جانه دا سوشل میډیا باندې کم حالات چې روان دي زموږ د خویندو میندو نه تصویرونه ویستل کېږي ویډیوګانې کېږي د 1500 روپۍ په خاطر باندې په دې هکله مې نظم لیکلی دی د نظم عنوان دی د بېوسۍ تصویر دروغجونه صحافت دی ښه ښکاره منافقت دی دروغجونه صحافت دی ښه ښکاره منافقت دی غله دي ټول آرامخواره دي د سړي زوی پکې نشته دا چې څومره صحافیان دي دا خپل ځان دپاره کار کوي دا چې څومره صحافیان دي دا خپل ځان دپاره کار کوي چې د بعضې پښتنو خو ډونوم و نشان نه وای بعضې پښتنو خو دا پښتو وشرموله بعضې پښتنو خو دا پښتو وشرموله پښتنو خو داسې نه کړي ته د چا نقش و قدم کړې لوپټې د ټولې باد کې عزتونه د تار تار کو ته په دې ډول صاحبه د غریب سره امداد کې ته په دې ډول صاحبه د غریب سره امداد کې چې پردی تورسري راشي د کیمرې مخ ته یې کښېنئ زر 1500 چې ورکړي چې ډرامه خپله پوره کړي 1500 ته بیرته بیا په هغه ځای کې واخلي 1500 ته بیرته بیا په هغه ځای کې واخلي په 1500 روپۍ د پښتون عزت نیلام کو د حیا د لوپټو نه د مخونه را څرګند کو ستا بیخي ضمیر وده او ته بیخي په اوش کې نه وي ستا بیخي ضمیر وده او ته بیخي په اوش کې نه وي چې دا ویډیو کلیپونه تا پردیو جنکونه دا په څه طریقه وکړه تا کې دومره شرم نه و تا کې دومره حیا نه وه د دنیا په هر یو ګټ کې دا چې چېرته پښتون ګوري نو ته څه وایي چې په تا به لعنت نه وایي دا خلک نو ته څه وایي چې په تا به لعنت نه وایي دا خلک که د خدای د لوري چېرته امتحان در باندې راشي چې د کور خلک د داسې غریبي په سر راواخلي د حالاتو نه مجبور شي بله هېڅ اسرای نه وي بله هېڅ اسرای نه وي چې په ماښام د کوره وځي د خانانو کره ورشي دروازو ته ټک ټک کي چې نوکر د کوره وځي ورته وایي چې خورې ولې داسې کومه مجبوري وه چې په تور ماښام کې راغې داسې کومه مجبوري وه چې په تور ماښام کې راغې دا تورسري ورته وایي چې خانجي ته لږ اواز کا چې د خدای په نوم څه راکړي ماشومان مې هلته کور کې په جړا باندې پرېږي ماشومان مې هلته کور کې په جړا باندې پرېښي 3-4 ورځې به کېږي چې خوراک دپاره کور کې دومره ورره کره نشته چې بچي پې د لاسه کړم چې خوراک دپاره کور کې دومره ورره سره نشته چې بچي پې د لاسه کړم بس مجبوره شم وروره مجبورۍ راوستم دلته دا تصویر د بېوسۍ دی دا تصویر د بېوسۍ دی چې د ژوند لمې پیغور دی دا تصویر د بېوسۍ دی چې د ژوند لمې پیغور دی د جنۍ په دې خبرو د نوکر د سترګو اوښکو پرېوتې داسې لمن کې چې بس څه به درته وایم خان په تریو تندي راوځي په غوسه کې ورته وایي بیا مو څه غوبل راخستی بیا څه تندر را پرېوتی بیا مو څه غوبل راخستی بیا څه تندر را پرېوتی شیطاني دماغ کې داسې شیطاني سوچونه وکړي بیا څه داسې ورته وایي بیا څه داسې ورته وایي چې خیرات تر در کومه خو په دې شرط چې راځې به زما څنګ کې به ودرېږي تصویران به دې وباسم خو په دې شرط چې راځې به زما څنګ کې به ودرېږي تصویران به دې وباسم دا کیسه مې درته هسې د مثال په طور وکړه که د ستا ښځې ته داسې 1500 څوک ورکړي تصویرونه ترېنه واخلي ستا ضمیر به دا برداشت کړي ستا ضمیر به دا برداشت کړي داسې خلک به ته ماف کړي د انسان وینې به وس کې خو که وس ته چېرې رسي د انسان وینې به وس کې خو که وس ته چېرې راسي داسې خپله غوښه ونسه چې څنګه درد کوي خوږېږي داسې هر پښتون صاحبه خپل عزت باندې مین دی خپل عزت باندې مین دی